دا یو نسخه استعمال کوي او ټول شپه کوروالی وکوي. سلام دوستانو، خو دې دوکې چې ټول به روغ جوړ یئ. امید لرم چې د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو نن به درته په ویډیو کې دارنګې یو نسخه ښیم چې دا نسخه تاسو استعمال کوئ نو تاسو به ټول شپه کوروالی کوئ او چې یو ځل انزال ته ورسئ نو په دویم باره باندې به هم کوروالی کولی شئ او په بله شپه هم او په بله شپه هم، یعنې تاسو پکې وقفه هم ونه کوئ نو تاسو ته به کمزوري نه محسوسېږي. خو د دې نه مخکې دوستانو چې زه تاسو ته دا نسخه وښیم نو که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوې نوې نسخې د ټول نه اول تاسو ته ضرورتي. دوستانو دا رنګې ډېر نارینه وي چې دی غواړي چې د ښځو سره ډېر نه ډېر کوروالی وکړي او بیا کوروالی وکړي او هره شپه کوروالی وکړي. خو څومره چې د دې ټایمینګ هم کم وي او چې یو ځل کوروالی وکړي نو بیا په ملا باندې درد وي او دوباره یې ذکر نه پاتې. نو نن چې درته کومه نسخه ښیم نو دې سره به تاسو دا ټوله مسله حل شي او هره شپه کوروالی کوئ او هره شپه دوه ځل کوئ. نو دوستانو زه تاسو ډېر ټایم نه ضایع کوم او راځو د خپلې نسخې طرف ته چې په دې کې څه څه استعمالیږي او دا به جوړ وکړي. نو دوستانو په دې کې تاسو ته ډېر نه صرف د دوه شیانو د استعمال ضرورت دی چې په هغې کې ډوبې دی دوستانو یو ګیلاس پی او په دویم نمبر باندې دی دوستانو موسلی سفید. دوستانو دا تاسو ته په سکرین باندې ښکاري هم دا په دې شکل کې وي. دې ته په اردو کې موسلی سفید وایي. دا به تاسو ته د پنساب دکان کې ډېر په اسانه سره میلو شي. دا ډېر ګران هم نه دي. دوستانو د دې نسخې د جوړولو طریقه داسې ده چې یو ګیلاسۍ به تاسو په اور باندې کېږدئ. دا موسلی سفید به تاسو وټکوئ، د دې نه به پوډر جوړ کړئ او یو چمچ به دا تاسو یو ګیلاسیو کې واچوئ. دوستانو دې موسلی سفید سره به دا پی ډېر زیات ټینګ شي. دې سره مني هم ټینګېږي او مني ورسره ډیمیږي هم. دوستانو ډېر نه تاسو دا نسخه صرف یو هفتې پورې استعمال کوئ خو دا هم یاد وساتئ چې یو هفته به تاسو کوروالی نه کوئ. دوستانو کله چې یو هفته دا تاسو استعمال کوئ او د هغې نه بل بیا تاسو کوروالی کوئ نو بیا تاسو یو میاشت لګاتار کوروالی وکئ. تاسو ته به هیڅ تکلیف نه وي، هیڅ مسله به درته نه وي. نو دوستانو دا وه زموږ دا نننۍ ویډیو. که ویډیو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل درته سبسکرایب کړئ او ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې نه ګټه ترلاسه کړي. راتلونکي ویډیو پورې زه له تاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.